باندې کا بسم الله الرحمن الرحیم. قاری ستر زموږ د کمپیوټر یو څه تیوري ویلې و یو څه نظری درس هم ویل نو راځو ان شاء الله عملی درس ته. نو د کمپیوټر په دغه سټرکچر باندې ولګ بحث وکړو. قاری صاحب په کمپیوټر کې چې دغه خاص موږ سره کومه ساحه ده قاری صاحب دا ساحه د ټوله ساحه ته لیډ وای. قاری صاحب څه ورته وای؟ لیډ. به دغه ساحه چې کوم د کمپیوټر کیبورډ دی د لیپټاپ کمپیوټر کیبورډ چې کوم دی هغه موږ سره په لیپټاپ کې لګیدلی وي. چې کوم ډیسکټاپ کمپیوټر وي د هغه موږ سره بیا ایکسټرنل یا بهرنی کیبورډ لري. دغه ځای ټچ پیډ دی. قاری صاحب څه شی دی؟ ټچ پیډ په نوم باندې یادېږي دا ساحه. او دا موږ سره د ماوس رائټ بټن ده، دا موږ سره د ماوس لیفټ بټن ده. به کدی خو راشم قاری صاحب دا موږ سره فنګر پرینټ دی. دا په زیاترو کمپیوټر چې نن سبا نوي راغلي وي هغه کې موجود وي. نو چې کومې زړې کمپیوټر وي هغه کې نشته دی. نو دا کچیرته د دې ماوس دغه فنګر پرینټ چې کوم دی آیار کې دا غي نه پس چې کوم دی ته د فنګر په واسطه باندې خپل کمپیوټر دغه کولای شي. بل موږ سره دغه چې کوم زید قاری صاحب ته یو اس بي پورټ وایي. څه ورته وایي؟ یو اس بي پورټ یو دا پورټ دی چې د یو اس بي ما تیار وصل کړی دی. دا موږ سره چې دا کیبورډ وصل دی د کمپیوټر سره دا د یو اس بي پورټ په واسطه باندې وصل دی. دا غي نه بعد دغه موږ سره چې بل کوم پورټ راځي قاری صاحب دي ته ایچ ډی ام آی پورټ وایي. د ایچ ډی ام آی پورټ په واسطه باندې زه کولی شم چې دغه د سکرین سره د خپل کمپیوټر وصل کم. دغه موږ سره د چارجر ټایپ سی چې کوم چارجر خوري ستا کمپیوټر د هغې ځای دی او دا هم د چارجر ځای دی. دغه کمپیوټر موږ سره دوه دانې چارجر خوري، یو ټایپ سی چارجر خوري او یو همدارنګه خپل چې کوم د هغې پاور کیبل دی هغه خوري. تا سره د بلې ساحې ته راځم قاری صاحب. دلته موږ سره دا د هیډفون چې کوم پورټ دی دا د هغې په نوم باندې یادېږي، هیډفون پورټ دی. او ورپسې دا موږ سره چې کوم دی ایس ډي کارډ د میموري کارډ ځای دی. ستا کمپیوټر چې کله میموري کارډ ورشوي دې په واسطه باندې ورچولی شي. او همدارنګه د لاندې موږ سره د سیم کارډ ځای دی. دا موږ سره دې ته آر جے 45 کنیکټر وایي. د دې دا موږ سره لین کارډ دی قاری صاحب. دې ته لین کارډ موږ وایو. د دې په واسطه زه کولی شم یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره ونښلوم او وصل یې کړم. سمه ده؟ دا د کمپیوټر هغه ساختمان و چې ما درته تشریح کړو. راځم قاری صاحب اوس کمپیوټر ته. په کمپیوټر کې دغه موږ ته چې څه په سکرین باندې ښکاري دا ټول دغه ټوله ساحه قاری صاحب دا د ډیسکټاپ په نوم باندې یادېږي. څه په نوم باندې؟ د ډیسکټاپ په نوم باندې. بیا د ډیسکټاپ پر مخ باندې چې کوم عکس دی دې ته موږ قاری صاحب وال پیپر وایو. څه ورته وایو؟ وال پیپر. د ډیسکټاپ موږ وایو چې موږ سره دا څومره آیکنې دي، دا څومره شکلونه تا ته ښکاري دي ټولو ته موږ آیکن وایو. څه ورته وایو قاری صاحب؟ آیکنز ورته وایو. نو آیکن تا سره سافټویر هم کیدی شي او آیکن تا سره هارډویر هم کیدی شي قاری صاحب. بیا په دې سکرین کې لاندې چې موږ سره دغه توره پټه ښکاري دی ټاسک بار وایو. څه ورته وایو قاری صاحب؟ ټاسک بار ورته وایو. په دې ټاسک بار کې موږ سره مختلف ځایونه دي او په مختلفو نومونو سره یادېږي. اول چې موږ سره چپ طرف ته دغه کوم څلور دانې وینډوزګانې ښکاري د موږ سټارټ سکرین وایو یا وینډوز بټن ورته وایو یا ورته سټارټس بټن ورته وایو قاری صاحب. مختلف قسمونه لري، وینډوز بټن، سټارټ بټن. صحیح ده؟ ورپسې موږ سره دغه سرچینګ ایریا ده. د دې په واسطه ته کولی شي چې خپل کمپیوټر کې لټون وکړي، سرچینګ وکړي. سمه ده؟ ورپسې دا موږ سره کویک لنچ ایریا ده قاری صاحب. د دې په واسطه کولی شي چې مثلا یو پروګرام دې ځای ته راولي او په چټکۍ تیزۍ سره یې راخلاص کړي، لنچ کړي. مثلا زه راځم دا ایکسل دلته راولم نو په دې ایکسل باندې به رائټ کلیک وکم یا ښي کلیک به وکم او پن ټو ټاسک بار باندې به کلیک وکم. موږ سره به دغه ایکسل چې کوم دی تل لپاره دلته راشي. ډبل کلیک پې کوه ایکسل به سره راخلاصیږي. دا موږ سره کویک لنچ بار و. د هغې نه بعد دې خوا چې موږ سره دا کومه ساحه ده قاری صاحب دا موږ سره اول نمبر چې دا دی د نوټیفیکیشن ایریا ده. نوټیفیکیشن ایریا کې تا ته څه راځي چې تا له کوم نوټیفیکیشن یا پیغام کمپیوټر درکړی وي د هغې معلومات دلته راځي قاری صاحب. ورپسې موږ سره ټایم اینډ ډیټ ایریا ده. دلته تا له کمپیوټر ټایم ښیي او همدارنګه ډیټ درله ښیي. ورپسې موږ سره لینګویج بار دی قاری صاحب. د دې په واسطه کولی شم
چې د خپل د کمپیوټر ژبه بدله کم پښتو انګلیش بل ژبه ته اټکولی شي. ورپسې دی خو اوس وګوره موږ سره ساوند ایریا دا موږ سره انټرنیټ آیکن دی، دا موږ سره پاور آپشن دی، دا موږ سره هایډ اور شو آیکنز دی. د په واسطه تعالی دغه څه آیکن چې کوم دی دا زه پټولی شم، دلته چې ور واچوم دا موږ سره پټ شي. کاري صاحب دلته چې ور واچوم دا موږ سره پټ شول، بیا پې کلیک کوه دلته یې راکش کوه، بیا ورسره ان هایډ کېږي شو کېږي به. کاري صاحب دا موږ سره هایډ اور شو بټن ده. دا په ډیسکټاپ کې یو څه خبرې جنرال. اوس راځم قاري صاحب څه کوم چې کله زه په ډیسکټاپ باندې ښي کلیک د ماوس نه وکم نو موږ سره دغه شان یو مینو راځي. دې ته موږ پاپ اپ مینو ورته وایو. څه ورته وایو قاري صاحب؟ پاپ اپ مینو ورته وایو. په پاپ اپ مینو کې موږ سره اول نمبر چې کوم آپشن دی هغه موږ سره ویو دی. ویو معنا کتنه. نو ته دغه خپل چې کوم تاسو سره آیکن دی په ډیسکټاپ باندې دا ته څه ډول ګوري؟ لارج ګوري. ضرورت یې هو لارج آیکن باندې کلیک وکړه، دغه آیکن سره لارج وي. رائټ کلیک وکړه، ویو ته راشه او په ویو کې ته میډیم کا درمیانه سیز ته بدلې کا متوسط چې ورته موږ وایو قاري صاحب. رائټ کلیک وکړه، سمال آیکنز باندې کلیک وکړه، آیکن سره نورم کوچنی شوي. ضرورت یې میډیم آیکن موږ سره صحیح دی. دا موږ سره په دې درې شکلونو کې خبرې وي. بل آټو ارینج آیکن دا څه کار کوي قاري صاحب؟ دا د آیکن په ترتیب کې کوي. دا آیکن زموږ د آیکن لکه څه ګډې وډې شوي وي، یا زه چې کله دغه کمپیوټر سٹارټ کوم نو ما سره دغه آیکن ګډې وډې وي، نو رائټ کلیک به وکړي د دې د ترتیبولو لپاره به رائټ کلیک وکړي، ویو ته به راشي او په ویو کې به د آټو ارینج آیکن باندې کلیک وکړم. اوس دغه آیکن موږ سره د یو ځای نه بل ځای ته بوتلی شي قاري صاحب، او همدارنګه آیکن ته په ترتیب کې کړي. دا ګوره آیکن موږ سره د یو ځای نه بل ځای ته نشي قاري صاحب، ښه منظم په خپل حال باندې پاتې شوي. بیا راشه دا چک آف کا، نو اوس به د یو ځای نه بل ځای ته ځي قاري صاحب. خیال شته؟ دا موږ سره په دې کې کارو. بل موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه موږ سره په ویو کې الاین آیکنز ټو ګریډ، دا موږ سره څه کار کوي؟ زه راځم دغه آیکن مې یو بل ته په ترتیب ورنږدې کړي. خیال شته قاري صاحب؟ نو ځینې آیکن موږ سره نږدې دي او ځینې آیکن موږ سره د یو بل نه لرې دي. ورته هم د آیکن موږ ته څه کا دا په داسې او داسې ترتیب یې کا. نو که رائټ کلیک وکم، ویو ته راشم او دلته الاین آیکنز ټو ګریډ ته چک ولګوم، نو دا آیکن موږ سره داسې په ترتیب کې کړي او داسې در سره په ترتیب کې کړي. خو دا آیکن چې موږ بې ځایه کړي دي د هغې دپاره به زه راځم دغه آټو ارینج آیکن باندې چک لګوم، موږ سره به دا په ترتیب کې کېږي. بل موږ سره چې اخر نمبر کوم کمانډ دی کاري هغه موږ سره شو ډیسکټاپ آیکنز دي. که دا موږ سره چک وي نو موږ سره په ډیسکټاپ باندې چې څومره آیکنې دي دا موږ سره وي، دا موږ سره ښودل کېږي. دا چک ما لرې که اوس وګوره موږ سره یو آیکن هم نه ښکاري. د راوړلو لپاره به بیرته ویو ته راشم او په دې ویو کې به شو ډیسکټاپ آیکنز باندې کلیک وکړم، دغه ټولې آیکنې به موږ سره بیرته راښکاره شي. ښه پاتې شوه ستا لیپټاپ له قاري صاحب وینډوز کول. وینډوز دپاره زه راځم یوزبي راخلم. نو دوی کوم یوزبي ما څه کړه، یوزبي ما څه کړه، نو تو نو قاری صاحب ویډیو بیا سٹارټ کړه. رائټ کلیک چې وکم دویم نمبر چې موږ سره کوم آپشن راځي په دې ویو کې خو خبره نشته، مشکل و نشته قاری صاحب. شو ډیسکټاپ آیکن ماته آیکن پټي کوم ماته آیکن ښکارا کا. دویم نمبر چې موږ سره کوم آیکن دی سورټ بای ماته په ترتیب کې کایس خیر سره رحمت جنتی شي، نو ماته دغه آیکن په ترتیب کې کا. سورټ وی ترتیب والی تا د څه د لحاظ نه ته دغه آیکن په ترتیب کې کوي. اول موږ سره پکې د نیم د لحاظ نه دی، نو که زه په نیم باندې کلیک وکم اول نمبر به موږ سره ا راشي او اخره کې به موږ سره زیډ راشي. دلته موږ سره زیډ نشته دی، نو اوس موږ سره ډبلیو اخر راغلی دی. د ډبلیو نه وروسته ډبلیو ایکس وائی زیډ ایکس وائی زیډ داسې یو آیکن موږ سره نشته چې هغه موږ سره په ایکس وائی زیډ باندې سٹارټ وي. که زه راشم او کنټرول شفټ راشم کنټرول شفټ ان ما یو فولډر جوړ کړو، دی فولډر له مې نوم ورکو زکی. څه مې ورکړل قاری صاحب؟
زکی اوس که رائټ کلیک وکم او یو بیر مې دغه بل څه باندې ترتیب کړل او بیا راشم په دغه نیم په لحاظ نه په ترتیب کې کوم د نیم د لحاظ نه الله دې زه سرجی سرجخه د قراری دا خیری سرجی مون سره ولاړ شي ولا حضرت په مخه شي السلام علیکم نو که زه راشم قاری سے مثلا یو دغه ما جوړ کو دغه په دې باندې مې رائټ کلیک وکړو دا مې ډیلیټ کو او زه راځم دا ختمو دا څنګه نن ډیلیټ کیږي رائټ کلیک وکړه ریفریش ختم شوی دی که زه رائټ کلیک وکړم قاری صاحب او دی نیو وینډوز کې راشم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ مې واخیستو دلته مې ولیکل زکی سی وی او دا انټر کو اوس که زه راشم قاری صاحب سورټ بایټ تا یو بل ډول مې انتخاب کو او بیا راغلم نیم ته نو په نیم باندې اوس وګوره قاری صاحب اول نمبر چې موږ سره کوم ټایپ دی هغه موږ سره ا دی او اخره کې موږ سره زکی راغلی دی زیډ دی نو دا مې ډیلیټ کو خو بیا موږ سره اخره کې پښتو شروع شوی دی پښتو کې موږ الف دی دا شان په پښتو کې سره بیا ترتیب کوي نو سورټ بای کې اول موږ سره د نیم د لحاظ نه تعالی د آیکن په ترتیب کوي دوی موږ سره د سایز د لحاظ نه چې سایز د یو آیکن څومره لوی وي هغه به اول نمبر راځي اوس د دې آیکن سایز موږ سره څومره دی قاری صاحب 10.1 MB د دې بل سایز موږ سره څومره دی 10.1 MB د دې بل سایز موږ سره څومره دی 22 MB د دې بل سایز څومره دی 18 MB ورو په کمیدو باندې دی قاری صاحب تر دې آیکن تر ټولو کوچنی سایز موږ سره لري بیا که رائټ کلیک وکم سورټ بای تراشم بل موږ سره آیټم ټایپ دی کله چې په آیټم ټایپ باندې کلیک وکم قاری صاحب نو اول موږ سره سیستم آیکنز راځي سیستم آیکن درته بیل کړل همدارنګه موږ سره وګوره د ورډ چې کوم آیکن دی د ورډ پروګرام دی ته په یو ځای کې راواچول د ایکسل پروګرام آیکن درته بیل راواچولې همدارنګه ویډیوګانې ته قاری صاحب دا وګوره بیل راچولې دي او دا همدارنګه چې موږ سره کوم اپلیکیشن سافټویر دی هغه موږ سره دلته بیل موږ لرا کړل د آیټم ټایپ د لحاظ نه د شیانو د ډول د لحاظ نه دا په ترتیب کې کړل بل موږ سره ډیټ موډیفاید دی د ډیټ موډیفاید ترتیبونه چې کوم دی د تاریخ په لحاظ باندې دا تر ټولو اوسنۍ چې ما کوم آیکن جوړ کړی وي یا زه لګیم جوړوم دا اوس ګوره زه ویډیو ریکارډ کوم قاری صاحب همدا اوس چې کوم دی زما ویډیو ریکارډ کیږي او دلته دا فولډر جوړ کړی دی تر ټولو اول راغلی دا بیا وګوره دغه دوه آیکن موږ سره تر ټولو اول راغلی بیا ورپسې موږ ته لاندې وګوره قاری صاحب دا موږ سره کله جوړه شوې ده که زه په دې باندې رائټ کلیک وکم پراپرټیز ته راشم دلته اوس وګوره دا موږ سره کریټډ دا جوړه شوې ده سیچرډے قاری صاحب څه ته وایي دا شنبې ته وایي د سپټمبر 14مه ده نن او همدارنګه په 2015 پنځم څلورم او بخا 2015 د سپټمبر د 14 تاریخ او بل موږ سره په 15 بجې 4 دقیقې او 53 ثانیو باندې دغه ویډیو جوړه شوې که زه راشم مثلا دغه وصلنامه موږ سره کله جوړه شوې ده په دې باندې کلیک وکړه په دا تاسو جوړه شوې ده د سپټمبر په 10 تاریخ په 10 بجو او 19 دقیقو کې زه ورته دا ما کله جوړ کړی نو دا به د هغې نم لګو دا په 1 سپټمبر باندې نو څومره چې ته دلته راځي دا به تا سره اوس دا جوړ شوی وي او چې څومره وروسته ځي اخر کې به سره جوړ شوی وي قاری صاحب د آیټم خو موږ سره بای ډیفالټ چې استعمالیږي هغه موږ سره آیټم ټایپ دی قاری صاحب بیا که رائټ کلیک وکم ریفریش دی بل موږ سره د دې پوسټ کولی چې د خپل کمپیوټر چې کوم دی ریفریش کې دوباره چې کوم دی مثلا ته یو چاته څه ویډیوګانې لیږي څه فایلز لیږي څه ایمیجز لیږي څه ډیټا لیږي قاری صاحب کمپیوټر سره لوډینګ کوي یا ویډیو تاسو سره تیز نه انتقالیږي نو دا ریفریش باندې رائټ کلیک کوه ریفریش باندې کلیک کوه کمپیوټر سره ریفریش کیږي دا ډیټا هم په چټکۍ تیزۍ سره لیږل کیږي یا مثلا یو سافټویر دی هغه را خلاصې دروند سافټویر دی کمپیوټر سره لوډینګ کوي بس رائټ کلیک کوه او دې سره ریفریش کوه ان شاء الله کمپیوټر سره لوډینګ ختموي او همدارنګه سافټویر سره په چټکۍ تیزۍ سره را خلاصېږي دا زموږ سره قاری صاحب په دې ریفریش پورې خبرې وي لاندې وایو قاری صاحب لاندې به وایو بل موږ سره پیسټ شارټکټ او انډو ډیلیټ کمانډ دی که زه رائټ کلیک وکړم قاری صاحب دا پیسټ او پیسټ شارټکټ موږ سره کار نه کوي رائټ کلیک وکړم
دلته مثلا رائټ کلیک می وکړو دلته د نیو ته راغلم او په دې نیو کې می قاری صاحب د ورډ یو فایل واخیستو او دلته می ولیکل قاری صاحب دلته می قاری صاحب نوم ورکو او دا می سکو قاری صاحب دا می راخلاص کو دا می راخلاص کو قاری صاحب دلته اوس یو څه لیکنه می وکړه یو څه لیکنه تر سره کوم قاری صاحب څه کوم یو څه لیکنه تر سره کوم مثلا کنټرول کین سره یو نوې ډاکومنت اخلم ته می څه لیکنه وکړه او ما ولیکو چې افغانستان از مای کنټری افغانستان زما هیواد دی قاری صاحب دا می څه کړه دا لیکنه می سیو کړه څه می کړه قاری صاحب لیکنه می سیو کړه دا می باندې کو قاری صاحب چې می کله باندې کو نو اوس وګوره افغانستان از مای خدغه دا مو سره دا فایل قاری صاحب دا فایل وکنه راشم دا قاری سے فولډر ما را خلاص کو هغه ته مې څه وکړل دا مکمل بند کم دا ختم کوم قاری سے دلته راځم وینډوز پلس آر تا او په وینډوز پلس آر کې مې ولیکلو وین ورډ او دا مې انټر کو نو ورډ پروګرام به موږ سره را خلاص شي بلینک ډاکومنټ مې واخیستو دلته مې دا صفحه لګ را لوی کړه دلته مې لیکنه وکړه او لیکنه مې وکړه د کویک دلته مې ولیکل د کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي ډاګ دا لیکنه مې قاری صاحب وکړه لیکنه مې سیو کړه هغه دلته مې ډیسکټاپ باندې سیو کړه دلته مې ولیکل چې مای نوټ د مای نوټ په نوم باندې مې څه کړه قاری صاحب په ډیسکټاپ باندې ښه په دې ډیسکټاپ باندې مې ثبت کړه اوس راځم دا مې بند کړه قاری صاحب رائټ کلیک مې وکړو ریفریش مې کړه موږ سره به وګورم مای نوټ په نوم باندې لیکنه راغلی وي مای نوټ دا دی قاری صاحب مای نوټ په دې باندې رائټ کلیک کوم قاری صاحب او دا څه کوم کاپی کوم چې کله مې دا لیکنه کاپی کړه اوس رائټ کلیک وکړه پیسټ بل سره کار شروع کړی وي په دې پیسټ باندې مې کلیک وکړو د هغې یو کاپی راغله قاری صاحب د هغې یو کاپی اوس مثلا دلته راځم او دلته چې زه هر ډول تغییرات کوم په هغه اوریجنل فایل کې موږ سره نشته دی قاری صاحب چې هر ډول تغییرات دلته کوي تاسو په اوریجنل فایل کې دغه تغییرات موجود نه وي اوس راځم څه کوم مثلا دلته ودرېدم دلته مې لږ لیکنه نورم تر سره کړه زه څه لیکم زه لیکم زه ورته وایم د کویک بیا مې دغه لیکنه وکړه د کویک براون فاکس جمپس over the lazy dog خیال شته قاری صاحب دا مې بیرته سیو وکړه چې سیو مې کړه بلته خو دې کې اوس ما لیکل وکړل زه به وګورم چې دې کې ما سره راغلي دي او که نه نو دې کې ما سره هغه لیکلو نه دي راغلي قاری صاحب دا مې بیرته بند کو اوس راځم رائټ کلیک مې وکړو او دلته مې پیسټ شارټ کټ باندې کلیک وکړو پیسټ شارټ کټ اوس څه کار کوي چې په دې باندې ډبل کلیک زه وکړم نو هغه یو جمله هلته ما لیکلې که نه قاری صاحب که زه راشم په دې اوریجنل فایل کې څه لیکنه وکړم په دې اوریجنل فایل کې مې لږه لیکنه وکړه مثلا دلته مې نوره لیکنه م وکړه او لیکل مې ولیکل چې مثلا دغسې یو جمله مې ولیکله افغانستان از مای لیکنه ما ته قاری صاحب وکړه دا مې بیرته ثبت هم کړه نو دا موږ په دې اوریجنل فایل کې لیکنه وکړه قاری صاحب اوس که راشم د دې دغه کاپي کې پیسټ کې وګورم چې پیسټ کې لیکنه شته نشته دی که بیا راشم مثلا د دې پیسټ شارټ کټ ته نو په دې پیسټ شارټ کټ کې هماغه چې ما هلته څه لیکنه کړې وه دلته راغلی قاری صاحب اوس مثلا دغه لیکنه ما څه کړه دغه لیکنه ما د دې اوریجنل فایل نه ډیلیټ کړه ختمه مې کړه قاری صاحب انتخاب کړو دا مې ډیلیټ کړو دا مې سیو کو اوس که راشم د پیسټ شارټ کټ ته چې کله پیسټ شارټ کټ ته وګورئ قاری صاحب پیسټ شارټ کټ کې سره هېڅ هم نشته دی نو پیسټ شارټ کټ د دې سره لینک لري ارتباط لري قاری صاحب او دغه پیسټ چې صرف
راځي او صرف پیسټ کوي دا بیا لینک یا ارتباط نه لري قاری صاحب پوه شوي اوس قاری صاحب دغه ما انتخاب خو دا یم ډیلیټ کو دا یم انتخاب کو دا یم ډیلیټ کو زه خپه شوم زه یم نه دا بیرته ماته راوله نو رائټ کلیک وکړه انډو یې کا بیرته سره راغی رائټ کلیک وکړه انډو یې کا دا بل هم سره راغی زه یم نه بیرته مالا ختم کا نو رائټ کلیک وکړه او ریډو باندې کلیک وکړه دا سره واپس هم هغه ستا وروستی چې کومه کړنه وي هغه درته بیرته راولي قاری صاحب دا زموږ سره په دې پیسټ او پیسټ شارټکټ کې کار و بل موږ سره قاری صاحب نیو کمانډ دی کله چې زه په نیو باندې کلیک وکړم موږ سره دغه شان یو مینو راخلاصېږي په دې کې اول نمبر موږ سره فولډر راځي قاری صاحب څه راځي فولډر چې په فولډر باندې کلیک وکړم نو تل وایي ته فولډر له څه نوم ورکړي دا ورته زه افغان نوم ورکړم دا مې افغان په نوم باندې جوړ کړو رائټ کلیک وکړه نیو ته راشه فولډر باندې کلیک وکړه بل نوم ورته هم زه د وینډوز په نوم باندې جوړوم نو وینډوز ولیکه او انټر یې کړه خیال شته قاری صاحب بیا رائټ کلیک کوم نو دا موږ سره د فولډر د جوړولو طریقه وه د فولډر د جوړولو لنډه لار موږ سره کنټرول ونیسه او شفټ ونیسه قاری صاحب او ان ووهه دا سره فولډر جوړ شي قاری صاحب بل فولډر راولي کنټرول شفټ ان انټر بل فولډر راولي کنټرول شفټ ان انټر بل فولډر راولي کنټرول شفټ ان انټر سمه ده قاری صاحب رائټ کلیک وکړه قاری صاحب که زه راشم دغه فولډر زه نوم ورکوم او دا بې نومه جوړوم قاری صاحب دا انټر کړم نو بې نومه فولډر موږ سره نه جوړېږي قاری صاحب رائټ کلیک وکړه رینیم ته راشه دلته رائټ کلیک وکړه دلته راشه شو یونیکوډ کنټرول کریکټر انسرټ یونیکوډ کنټرول کریکټر په دې باندې چې کله تا کلیک وکړو دلته راشه دلته چې هر یو ته انتخابي دا پاس انتخابوم ورته انټر یې کړه بینو فولډر ته سره جوړ سمه ده قاری صاحب دا زمونږ په دې فولډر کې یو څه لږې ډېرې خبرې وي بیا که راشم قاری صاحب رائټ کلیک مې وکړو نیو کې دویم نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی شارټ کټ د دې په واسطه ته کولی شي د خپل کمپیوټر کې ته یو شارټ کټ دی څه شي جوړې کړي زه ورته څه وایم زه ورته وایم ما ته د شټ ډاون یو شارټ کټ جوړ کړم شټ ډاون مې ولیکو قاری صاحب شټ ډاون سپیس ماینس اس سپیس ماینس ټي سپیس 0 شټ ډاون ولیکه قاری صاحب مای فاصله منفی اس فاصله منفی ټي فاصله 0 او دا نیکسٹ کا وې سنوم ولا ورکه زورتين زول نوم ورکوم شټ ډاون نوم ورکوم دا فینیش کا نو تاسو سره شارټ کټ چې کوم دی د شټ ډاون په نوم باندې جوړ شي اوس په دې باندې قاری صاحب دوه پیره چې څنګه تا کلیک وکړو کمپیوټر پر سره ګول شي د غلنده طریقه او شارټ کټ ما جوړ کو قاری صاحب رائټ کلیک کوم بیا شارټ کټ باندې کلیک کوم مثلا زه د پالیسیانو یو شارټ کټ جوړوم قاری صاحب نو ته ولیکه جی پی ایډیټر .msc gp.edit.msc next کا زورته د ما سره د پالیسیانو څه دی نو ته د ما سره پالیسی دا چې خپل کمپیوټر باندې پالیسیان لګوم نو دې ځینې لګوم دا فینیش کوم د پالیسی په نوم باندې موږ سره یو شارټ کټ راشي هر کله د پالیسیان په کار وي په دې باندې ډبل کلیک کوا دا ان شاء الله موږ ورسته وایو قاری صاحب چې دا څه کار کوي دا ټول آپشن موږ سره یو څه کار کوي دا ان شاء الله ورو وایو نو د دې په واسطه مثلا زه کولی شم دا ول د ډیسکټاپ ته راځم ډیسکټاپ باندې ډبل کلیک وکړم او زه تاسو کوم ریموو کمپیوټر آیکن آن د ډیسکټاپ په دې باندې مې کلیک وکړو دا مې انیبل کو دا مې اوکے کو اوس راشه دا بند کړئ چې د پی سي باندې ډبل کلیک وکړه تاسو ټول ټریکونه چې کوم دی پټ شوي دي قاری صاحب بیا رائټ کلیک وکړه په دې باندې ډبل کلیک وکړه دلته راشه ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټس ته په دې باندې ډبل کلیک وکړه دلته راشه ډیسکټاپ ته په دې باندې ډبل کلیک وکړه او دلته راشه د څه چې انیبل کړي دا بیرته ناٹ کنفیګر کا نو په دې باندې ډبل کلیک وکم دلته راشه ناٹ کنفیګر تا او دا به زه اوکے کوم نو تاسو له بیرته عادي حالت ته لاړ شي او چې د سپیسیز را خلاص کوم موږ سره وو ټریکونه بیرته راغلي وی کاری سه خابل چې قاری صاحب زرا زما دا هم سره پنیو کې دغه شارټ کټ کې خبرې وي بل موږ سره دغه ټول سافټ ویر دي هر سافټ ویر چې تر اوپن کې را اوپن کولای شي ایکسس را اوپن کې سونو مل ورکړو ته ما زول ډیټابیس نمبر کوم سونو مل ورکوم ډیټابیس ولا انټر کړم
ډبل کلیک وکړه ډیټابیس نوم به دې له ورکړل شي لشته قاری صاحب بل مثلا یو پروګرام را خلاصې رائټ کلیک وکړه نیو ته راشه په نیو کې ورډ پروګرام را خلاصې څه نوم له ورکې زور ته ما ایکسل نوم له ورکوم څه نوم له ورکوم قاری صاحب ایکسل او انټر کا ایکسل پر سره د ایکسل په اړه کې سره نوٹ ولیکل شي نو د شستا هر پروګرام خوخو کومه پروګرام دلته قاری صاحب انتخاب ولې شي بیا رائټ کلیک وکړه نیو ته راشه په نیو کې چې هر څه ستا نوٹ پیډ پکار دی نوٹ پیډ زوته هم د سره شي دی د نوٹ په نوم باندې ما یو نوٹ پیډ پروګرام شي کو جوړ کړل د لیکل کاوه قاری صاحب اډول لیکنه سره دلته تر سره کېږي قاری صاحب دا بیرته زه ختموم نو دا ته کولای شي چې د پروګرامونو یو دغه واخلې قاری صاحب فایل ښه نو ډسپلی سیټینګ او پرسونلایز به ان شاء الله سواله وایو او ټایپینګ ول د قاری صاحب خپل زده دی نن زموږ په ټایپینګ چې کوم موضوع د قاری صاحب په ټایپینګ باندې کله کلیک وکم ټایپینګ به موږ سره اخلاص شي او زموږ د ټایپینګ نن دویم ورځ ده نو موږ سره به دغه دویم دغه انتخاب کوم بیسیک کې دغه ټو پر انتخاب کوم اس ال ا سیمی کولن ولته ما قوت خپل ځای باندې خي قاری صاحب ما ته وای اس وه اول سپیس بار وی او اوس ورته وای اس وه اسمي وه بیا راته سپیس بار وه اوس ورته وای ال وه علمي وه بیا وای ا وه بیا وای سیمی کولن وه اس ال ا سیمی کولن اس ال ا سیمی کولن اس ال ا سیمی کولن قاری صاحب سمدا بیٹ ټرای اگین باندې کلیک وکا بیا گو آن بیج تر سوتا دغه ټایپینګ خو پوښ کړی وی قاری صاحب سمدا بس به دغه ځای پورې قاری صاحب ښه